چې محتاط یم همیش دا وایم چې هغه څه نومېږي دا نوم یې د ما له یاده ووته د پی ټي ایم مشر منظور پښتون یو ځوان ده، منظور پښتون یو زړور ده، منظور پښتون پسې چې کوم پښتانه درېدلي دا نه په اچکزي پسې درېدلي او نه په باچا خان پسې او نه په فضل الرحمن او قاضي حسین احمد پسې. دا ویره زه لرم خدای دې وکړي چې زما ویره غلطه ثابته شي. منظور پښتون ته وایم چې کوم باور در باندې پښتنو کړی ده ګوره چې خرڅ نشي. کوم باور چې کوم ننګ چې افغان در باندې کړی ده ګوره چې خرڅ نشي. کومه وینه چې ستا د ملګرو تویې شوې ده ګوره چې ضایع یې نه کړې. کوم مصرف کوم تکلیف چې د تا دپاره زندانونه حتی په اروپا او په امریکا کې خلکو تیر کړي دي ګوره چې خرڅ نشي. دا زما ساده ګوجر چوپان د غواګانو والا یو مشوره درته. که ته خرڅ شولې بیا به موږ په هیڅ چا باور ونه کړو. که ته خرڅ شولې چې په کعبه کې بیا د پښتنو په نمایندګۍ څوک ودرېږي څوک به باور پرې ونه کړي. که وژل کېږې، که زنداني کېږې، که هر څه در باندې کېږي چې کومه ژبه دې په اوله ورځ کړې په قرآن تاسو 3 کسانو لاس ایښی و 2 خرڅ شو ته پکې راپاتې شولې. هغه 2 موږ د تا د ګوند هم نه بولو د تا د ټیم هم نه بولو. افغانان ډېر کړېدلي دي. اوس هم